د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر عبدالرحیم زيارتوال ویلي دي چې په صوبه کې نږدې 14000 پرایمري میډل او سکولونه دي. په دې کې نږدې 1400 سکولونه داسې دي کوم چې د حکومت په ریکارډ کې ستا خو پر مځکه وجود نه لري. نوموړي د خبره د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. نو موږ بیا بلوچستان ایجوکیشن منیجمنت انفارمیشن سیستم دا موږ پخوانی هم وایي بیرته په دې کار شروع کړي. د دې په ذریعه چې موږ کومه ډیټا راوستله د هغې لاندې اوس موږ په دې پوزیشن کې یو چې ګوا 1400 سکولان په ګرده صوبه کې داسې دي چې تر اوسه پورې موږ نه دي موندلي. لیکن دا کوسچن دی له ډسټرکټ ایجوکیشن افسر ځه چې سکول ته مثال په یو ضلع کې 10 سکولان تا نه وموندل 20 سکولان ستا ته نه دي دغه ته تنخواه چاته ورکوې تا چاته ورکولم چې تا ته سکول نه دی معلوم ته نسې پیدا کولی ستا د ګرد سورس باوجود. نو په دې کې اوس موږ کومه ډیټا راایستلې ده راوتلې ده په دې کې دا ټول شیان شته. د یوې پوښتنې په جواب کې د تعلیم وزیر زیاته کړه چې د دغه ورک سکولو پر نومو د ماسټرانو تنخواګانې او نور مراعات د سرکاري خزانې څخه لا اوس هم روان دي. اوس چې موږ کوم لوکل ټیچر دی د های سکول د کلسټر هیډ دی د دې هیډ د په آربیټ کې د په دایره کې چې کوم پرایمري او میډل سکولان راځي دا ټول د ذمہواری ده موږ نوټیفای کړی دی دی به ماته مسؤل وي او د پر سر به بیا موږ ته مسؤل وي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر بیا ډیډیو بیا ایډیو دا 3 4 5 افسران په هر ضلع کې موجود دي او بیا کلسټر موجود دی او د کلسټر په ذریعه موږ فنډ ورکړی دی. د کلسټر په ذریعه موږ دوی ته د شیانو خرید سکول دپاره ټاټ چاک کرسۍ ټیبل د هر شي ضرورت چې دی دا موږ دوی ته ورکړي. عبدالرحیم زيارتوال دا هم ویل چې د غفلت او لاپروايي څخه د کار اخیستونکو استادانو او افسرانو په ضد به ډېر ژر قانوني ګامونه پورته سي. لیکن د دې ټولو شیانو د سمولو د درست کولو دپاره چې لوکل زموږ کوم خلک دي دا به زه ته له هر څه بالاتره زما خواست ده د ټولو ته م خواست ده له هر څه بالاتره به دې ته درېږو چې یو سړی د ګردې علاقې ضلعې د بچیانو له مستقبل سره لوبه کوي. له هغه سره موږ پکار دی چې هره لوبه وکړو دا په شریعت کې هم په پښتو کې هم او په انسانیت کې هم پکار دی چې جایزه هم وبلل سي او په دې کې دوی چیغې وایي نارې وایي لیکن ډیوټي هېڅوک نه کوي ډیو یې نه کوي چې ډیو ډیوټي نه کوي دا خبره کوي سینیر د جونیر خبره کوي. زه بالکل کوټ ته هم ځم چې یو سړی ماته پرفارمنس نه راکوي ته د 20 ګریډ والا افسر څه کوي دغه پر ځای د 19 والا کښېني چې تا ته پرفارمنس خو درکړي یو ځای تا ته جواب دی نه دی یو ځای ته ډیټا ځین غواړي دی په ډیو ډیټ کې ډیټا نه درکړي بیا به ته څه کوې ته بندي سکولان په خلاصول غواړي دی په هغه پسې نه ځي بیا به ته څه کوې. دلته خبره د یادونې وړ ده چې صوبایي حکومت تیر کال په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسي لګولو اعلان کړی و چې موخه یې هر ماشوم په سکول کې داخلول و. خو د صوبایي وزیر په وینا چې د 2000 څخه زیات سکولونه داسې دي چې هلته تشنابونه او نورې بنیادي اسانتیاوې اوس هم نشته. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.